موږ خو شاګردان ډیر دي چې خپله دغه تاسې وینئ شاوخوا ټول فایټران ولاړ دي د مبارزو لپاره آمادگی نیسی و مسابقات هم کردیم خوب است برده مسابقات خدا دیگه انشالله زحمت میکشیم. حالا مسابقه خواهم کارا رو داره که چشم یا گوش یا روی یا دست یا کارا رو داره مسابقه که آدم فایت نداره کارا رو داره. ډیر ولري استاد څونه اخلاق باید ولري ډیر استاد څو منه ډیر ذکر ډیره مننه کور ودان څنګه اوسې استاد جمیل سلام علیکم جور هستین خیریت هست تشکر. په غزنی ولایت کې هم زیات شمیر ځوانان له خپل کار څخه راخواته خالي وختونه چې دي هغه په ورزش باندې تیروي او مختلف ورزشونه ترسره کوي. نو موږ نن په غزنی ولایت کې یو نوی جوړ شوی پارک ته راغلي یو. دلته ځینې کسان رزمي تمرینات ترسره کوي. له دوی سره به خبرې وکړو چې دوی ورزش له کله راپیل کړی ده او همدارنګه څومره یې په ورزش کې پرمختګ کړی ده. تاسې هم راسره اوسئ او له موږ سره خپرونه تر وروستیو شیبو وڅارئ. قدرمنو لیدونکو لکه څرنګه چې د دوی له دستکشو او وسایلو څخه ښکاري معلومیږي چې دوی رزمي تمرینات ترسره کوي. ستړي مه سئ استاده. وعلیکم السلام ستړي مه سئ. څنګه استاد کې جوړه خیرات خرابې ده شپې ورځې ښې دي شکر د خیر ډېره مننه. تاسو که لومړی موږ ته ځان معرفي کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاهین افغان ده یو تن د غزني د آزادو مبارزاتو ورزشکار. مننه. نو دا کوم لوبه یا کومه مبارزه چې تاسې همدلته ترسره کول یا کوم تمرین مو کاوه د دې تمرین په اړه زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ. موږ دغه تمرین چې د آزادې لوبې دي چې فری فایټ ورته ویل کېږي په دې کې بوکس لغته پهلواني هر شی آزاد دي چې هره ورځ دلته شاګردان تمرین کوي او تمرینات کوي. مننه. تاسو خپله په دې برخه کې څومره وخت کېږي کار کوئ؟ موږ خپله تقریبا دغه برخه کې 10 کاله کار کړی چې ډېر لاسته راوړنې لرو خارجي او داخلي مسابقې مو کړي او شاګردان ورته روزلي. څومره ځوانان درځي هلته کلب ته او له تاسو سره په دې ورزش کې ګډون کوي؟ موږ سره تقریبا شاوخوا دغه 1.5 نفره تمرین کوي په آزادو مبارزاتو باندې بوخت دي خپل تمرینات مخ ته وړي. دغه ورزش په دې سربیره چې موږ تاسې خپله مبارزه پکې زده کوو نور د صحت لپاره څومره ګټور ده؟ دغه ورزش سربیره دي مبارزې صحت ته ډیر مهم ده ډیرې ګټې لري. هر مرض چې هغه مرض سوځوي او هر انسان مکلف ده چې ورځنی بخش کې 1 ساعت حتما ورزش وکړي. مننه. تاسو زموږ لیدونکو ته د خپلو مسابقو په اړه باندې هم څه معلومات ورکړئ. تر اوسه مو په کومو ولایتي مسابقو کې ګډون کړی ده؟ له هېواده بهر هم د مسابقو لپاره تللي یاست که نه؟ او بالکل موږ ډېرو ولایتو کې مسابقو کې ګډون کړی خپله موږ د موږ شاګردانو او همدارنګه له هېواد نه بهر هم ایران طرف ته هم مسابقو ته تللي اوسي لاسته راوړنې هم داخلي او خارجي لوبو کې لرلي. ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ ځوانانو ته مو دا پیغام ده چې ټول راسي ورزش وکړي. روزانه باید 1 ساعت ورزش حتما او 100% وکړي ځکه چې ډېرې فایدې لري په هر بخش کې فایده لري ورزش. ټولو ځوانانو چې دغه خواست ده که هغه هر ورزش هره رشته وي ورځنی تقسیم اوقات کې باید 1 ساعت ورزش ته ورکړي. مننه. او تاسې اوس خپله څومره شاګردان لرئ او څو ټایمه تمرین ورکوئ؟ موږ خو شاګردان ډیر دي چې خپله دغه تاسې وینئ شاوخوا ټول فایټران ولاړ دي د مبارزو لپاره آمادګي نیسي او تقریبا 2 ټایمه کلب لرم زه خپله د غزني ولایت کې چې مختلفو ټایمو کې تمرین ورکوو. ډېره مننه. مننه. لیدونکو له ښاغلي استاد شاهین سره مو خبرې وکړلې. دی خپله په غزني ولایت کې د فری فایټ برخې یو ترینر ده او په دې برخه کې خپل شاګردان او ځوانان روزي. د دوی دلته ځینې شاګردان هم تر سترګو کېږي. له دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څومره وخت کېږي چې ورزش یې پیل کړی ده او له خپلې د برخې څخه څومره خوښ دی. ستړي مه سئ. سال خیرت جور یاست قراری ده تشکر جور خواستین انشالله خیریت است. خود معرفی کنین برای ما. سلام عرض ادب تمام بیننده عزیز. رفیع الله هستم از ولایت غزنی یک تن از ورزشکاران. استاد شاهین استادم است و استاد جمیل دیگه اینجا که استاد شاهین تمرین من
چقدر وقت میشه که ورزش شروع کردین؟ تقریبا 3 سال میشه که اینجا استاد شاهین تمرین شروع کردیم. و بسیار خوب. از طرف خانواده تشویق شدین که شما ورزش شروع کنین یا هم خودتان آمدین و ورزش آغاز کردین؟ از طرف خانوادم تشویق شدیم و دیگه خودمون شوق داشتیم که تمرین کنیم و مسابقات هم کردیم. خوب است بردیم مسابقات خدا دیگه، ان شاء الله زحمت میکشیم که یک پرچمدار خوب برای کشور خود باشیم. بسیار خوب. ماشاءالله. و چقدر از رشته خود خوش هستین؟ بسیار خوش هستیم، 100% خوش هستیم از رشته خود. از این خوش هستیم که ولی امنیت است دیگه، از خوب دورمی تمرین میتونیم دیگه. ان شاء الله از این بعدم زحمت میکشیم که تمرین خود سخت‌تر کنیم و خوب ورزشکار باشیم. تشکر. و یعنی برای بیننده ما بگین که تا نوز در چند مسابقات شما اشتراک کردین، چند بردین، چند باخت دارین؟ والا تا هنوز خو یک تقریبا 3 مسابقه دادیم. یک تایش که هموطن ما نگروری بود کورم بردیم، دیگه یک تایش باید دادیم دیگه ایشم بردیم. بسیار تشکر. از استادتان چقدر راضی هستین؟ امرایتان زحمت میکشه یا نه؟ از استاد خود راضی هستیم. استاد ما زحمت میکشه، امروز ما زحمت استاد ماست که ما مسابقه رو میبریم اینجا تمرین میکنیم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. زنده باشین. او دلته یو بل ځوانم ولاړ ده. څنګه جوړه خیرات فارسی وای که پښتو؟ فارسی. ها بسیار تشکر. اسم ته بگو. اسم فراد از ولد غزنیستون. فراد جان تشکر. از شما چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ حالا ما تقریبا 3 سال میشه امروز استاد شاهین تمرین تقریبا 3 سال میشه. بسیار خوب. چرا شما ورزش میکنین؟ به خاطر مسابقه ورزش میکنین یا به خاطر از اینکه شما صحتمند باشین؟ ورزش از خاطر صحتمندی می‌نیم که ورزش که از نمی آدم صحتمند تندرست نگاه می‌کنه سریزی ورزش می‌نیم. تا نوز مسابقه دادین یا نه؟ مسابقه یک 6 دانه دادیم. چند بردین؟ تقریبا 5 دانه بردیم، یک دانه بود. بسیار خوب. تا وقت شده که در مسابقه رفته از طرف که میای چشمت پوندیده باشه یا روی سیاه گشته باشه، به خانه گفته باشه که چی میکنی؟ حالا مسابقه خو کارا داره که چشم یا گوش یا روی یا دست کارا داره. مسابقه که آدم فایت کنه کارا داره. بسیار تشکر. در آینده چی پلان داری که در بخش باید چقدر پیشرفت کنین؟ حالا آینده میخوایم که خوب مسابقه ما خوب در دیگه کشورها برگزار شه، مثل کشورهای پاکستان، ایران، هر کشوری که باشه در اینجا ما مسابقه می‌ریم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. برای جوانا مثل خودت و جوانا که باشه برای ازوا چه پیغام داری؟ حالا باش جوانا پیغام خاص داریم که باید ورزش کنه. ورزش که از تندرست صحتمندی خوب است. ورزش آدم خوب میتونه نه حساب روحی ذهنی خوب فعال آدم نگاه نه ورزش خوب. بسیار تشکر از شما. بسیار تشکر. زنده باشین. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو. د ښاغلي استاد شاهین شاګردان د په غزنی ولایت کې چې په فری فایټ برخه کې خپل تمرینات په مخ باندې وړي. تاسو زموږ خبرونه اورئ او وینئ. نو خبرونه تر وروستنیو شیبو را سره واورئ. دلته ځینې نور ځوانان سره دوی سره هم خبرې کوو. څنګه ځوانه ښه جوړې خیرات کراري ده شپې دې ښې دي. ته به زموږ لیدونکو ته خپل نوم واخلې. صفی الله ولد جنراغه. صفی الله خان له دې خپلې رشتې څومره خوښ یې؟ ډیرو نه خوښ یو. ولې سکان دې ډېر خوړلي که څنګه؟ سکان د چې خوړلي دي هم ورکړي سکان. بالکل مننه. نو څه پلان لري راتلونکي کې د هیله څه شی ده چې ډېرې مسابقې ورکړې په نورو ولایتو کې مسابقې ورکړې نورو هیوادو ته ولاړ سي؟ نورو هیوادو ته ولاړ سي ولایتو کې باید مسابقې ورکړو. بس دغه هیله ده. څومره وخت کېږي چې دا تمرین کوې؟ 1 کال کېږي. په 1 کال کې دې څومره شی زده کړي؟ ډېر شی د عمره شی مو زده کړي. مثلا څو نفره په یو وار والی سي؟ څو نفر ده اس دغه رقم وګڼئ سر حساب نه ده معلوم. نه ډیره مننه. ژوندی اوسئ. او ستاسې استاد شاهین چې ده له ده څخه څومره خوشحاله یاست او دی څنګه تا وپېژاند څنګه له ده سره شناخته سوې؟ ډېرو نه خوشحاله او تمرین مو ورنه کول. مخکې مو هم ډېر تمرین ورنه کول. اساتي ورنه مننه. ته به زموږ لیدونکو ته د ورزشکار د اخلاقو په اړه باندې مو ووایې چې ورزشکار باید کوم اخلاق ولري په ټولنه کې؟ اخلاق باید ډېر ولري استاده. څونه اخلاق باید ولري؟ ډېر استاده. څو منه؟ ډېر ذکر. ډیره مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. ډیره مننه. نو قدرمنو لیدونکو استاد جمیل د بوکس په رشته کې هم کار کوي او له دوی سره به هم خبرې وکړو. استاد جمیل سلام علیکم. جور هستین؟ خیرات هست؟ تشکر. زنده باشین. بسیار تشکر. اسم شما خود جمیل است. خب بازم برای بیننده ما خود مکمل معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم.
احمد جمیل هستم، یک تن از بهترینای ولایت غزنی در رشته بوکس. بسیار خوب. در اینجا که ما آمدیم شاگردا که تمرین میکرد که پرسان کردیم در بخش فری فایت تمرین میکرد. شما در رشته بوکس هستین، یه بوکس و فری فایت امرا یک دیگه فرق داره یا نه؟ بله بسیار فرق داره، به خاطر که فری فایت 6 رشته در کار میشه، در بوکس که از تمام بوکس است. خب بسیار خوب. خودت در رشته فری فایت کار میکنی یا در بوکس کار میکنی؟ نه، من در رشته بوکس کار میکنم، اما امروز با استاد شاهین که است آمدیم امروز هم یک برنامه بسیار خوب. چقدر وقت میشه که در رشته بوکس خودت تمرین میکنی؟ من مدت 11 سال میشه که رشته بوکس با پیش میبرم و 26 مسابقه آماتور دارم، 6 پروفشنال. بسیار خوب. و تنوز از کشور خارجم در دیگه کشورها برای مسابقه شما رفتین یا نه؟ نه خیر، نه نرفتم متاسفانه، به خاطر که در مسابقه های ولایتی اینجا شرکت کردیم، خوشبختانه پیروزم شدیم، باختم کردیم چیزا بوده. بسیار خوبی. بعضی مردم میگن مسابقه بوکس کسی اعصاب خراب میکنه، یا خود بوکس همین تاثیر است یا دروغ؟ او تاثیرات هست، مگم در قانونش کار کنه هیچ مشکل نداره، اگر بی قانونی کار کنی 100% کاراش هست. بسیار خوب. وی که تو در رشته بوکس کار میکنی، فعلا در ولایت غزنی در بعضی کلپا تمرین هم میتی یا نه؟ بله، یک کلاب دارم در نوآباد، سایه نوآباد، که تقریبا 40-45 نفر تای دست خودم تمرین میکنه. بسیار خوب. در پالوی از که تو یک ورزشکار هستی، دیگه کدام کاری آزاد هم چی میکنی؟ بله کار دارم، نه بمی بازار یکم دکان چیزا داره. بسیار خوب. در اخیر در موردی هم برای ما معلومات بتین که ورزشکار باید کدام اخلاق داشته باشه؟ باید که ورزشکار قانونی باشه، باید که احترام خانواده و پدر مادر خود داشته باشه، باید که احترام به خود و کلان همه داشته باشه، باید که بسیار با اخلاق و با تربیه باشه. بسیار تشکر از شما. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو. په غزنی ولایت کې د فری فایت په برخه کې د استاد شاهین له شاګردانو سره مو خبرې وکړې او همدارنګه د دوی د تمرین کوم حرکتونه چې دوی په تمرین کې کول هغه مو په تاسو باندې ولیدل. نو موږ هڅه کوو ترڅو د خان میډیا له لارې کوم کسان چې په ټولنه کې په ورزشي فرهنګي او نورو برخو کې فعالیت کوي ټول تاسو ته در وپېژنو. له تاسو ټولو څخه ډیره مننه چې زموږ خپرونې څارئ.